اولاد د قرآن وګرځېدلي نو د هغې چې په ادامه ورکوي د هغه قرآن ته چې ترجمه د قرآن به زده کوي د هغې چې مقاصد د قرآن به زده کوي نو هغه مقاصد هغه ترجمه هغه فاوه هغه مضمون هغه مراد هغه په څه شي کې کېږي محترم معززانو هغه په حیثیت د علم راځي وراسته نو که زموږ علما وي دغه کوشش وکړي چې لکه هغسې چې قاري صاحبانو ته دغه حاضر راورسوله نو دغسې به کوشش د علم به موږ سره کوو چې انشاءالله دغه زموږ قاریان به علما وي هم ویسي نو وخت چې علما یې وګرځېدله نو بیا به جامعې ته د اسلام ونړۍ ته به په هغه وجه باندې خدمت کوي کومه حق وشي د ده پر ذمه باندې پر ذمهوارۍ باندې د هغسې مسؤلیت یې شروع شوی دی هغوی چې خدمت نو د خدای رسول فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما په دغه کتاب باندې الله حاجي جماعتونه پورته کړي دي چې دوی عمل په قرآن باندې کوي هغه کسان چې دوی عاملین د قرآن دي هغه کامیاب الله عزت ورکړی دی حرمت یې ورکړی شرافت یې ورکړی دی کامیابي یې ورکړې ده هم په دنیا کې چې دغسې د دوی بیرغ به ولړوي او دغسې وعده د رفعت او بزرګۍ او د کامیابۍ ده الله جل جلاله په آخرت کې هم ورکړې ده په آخرت کې هم کامیاب انسانان څوک دي دغه کسان دي چې په دغه قرآن باندې عمل کړی دغه قرآن یې محکم یې جاري کړی دي ودغه قرآن یې حفظ کړی دی د قرآن احترام یې ساتلی ويدعو به آخرين بالجزء حديث تغدل كسوى أحلامي فدير خلاصة داخلين ويود ربنا الله جل جلاله فتغس محمدي دير الزليل وخوار حقير جنزوني هذا تكسان إن شاء الله دوي حقير جنزوني هذا كسان بيشدوي عمل بقرآن بيننا هذا كسان شي عمل بقرآن ولكي کسان په ظاهر کې ځان ته مسلمان وایي ځان ته مسلمان بچی وایي ځان ته د قرآن مدافع وایي ولې ځان ته د قرآن محترم وایي چې ما قرآن ته احترام ورکړی دی ولې عمل شی نه دی کړی نو دلته هغه انسان خوار د خدای رسول هغه انسان خوار دی هغه انسان ذلیله دی هغه انسان حقیره دی هغه انسان ارزښتمن دی لکه دغه چې قرآن ورته وایي یضل به کثیرا ویهدي به کثیرا سورة بقرة کې الله متوایي په دغه قرآن باندې ډېر انسانان ګمراه کېږي او ډېر انسانان مقصد ته رسي هغه انسانان چې ګمراه کېږي هغه څوک دي هغه دغه انسانان دي چې دوی عمل په قرآن باندې ونه کړي نو کسان ځان ته مسلمان وایي ولې وخت چې عمل په قرآن باندې ونه کړي د خدای رسول وایي هغه عزت تاله نه نشته هغه حرمت تاله نه نشته هغه معنویت سره نشته هغه سیرت او هغه صداقت سره نشته هغه وا صداقت او عزت سره ده چې تو واقعي عامل د قرآن دی بل ځکه خدای رسول فرمایي اشراف امتي حملة القرآن واصحاب الليل رواه البيهقي خدای رسول فرمایي وايي بزرګترین انسانان لوړترین انسانان وعزترین انسانان څوک دي هغه کسان دي چې دوی حاملین د قرآن اشراف امتي حملة القرآن هغه کسان چې قرآن زده کړی دی هغه کسان چې قرآن ته په ذکر ځای ورکړی دی محبوبیت د قرآن سره کړی دی عشق د قرآن سره کړی دی بل وخت د قرآن په تعلیم ځای کړی دی قرآن یو لاس راوړی دی نو دغه انسانان بعزت انسانان دي د خدای رسول فرمایي او بل نکته دغه ده واصحاب الليل دا نو دا ټولو ته متوجه کېږي او ټولو صوفیانو ته حاجي صاحبانو ته زموږ مشایخو ته زموږ بزرګانو ته زموږ ځوانانو ته او ټولو ته دا نکته متوجه کېږي اول انسان چې بعزت الله ګرځولی دی خو د خدای رسول فرمایي وایي هغه کسان دي چې دوی قرآن په زړه کې ځای کړی او دوهم انسانان چې بعزت انسانان په جامعې کې د اسلام دي څوک دي اصحاب الليل هغه کسان چې په نوې شپې کې حضور ته د الله سجده کوي صاحبان د شپې هغه
سایبان د راز و نیاز د مناجات واقعي عاشقان د الله چې په نیمه شپه باندې حضور د الله راکښېني نو هلته تعجب منځونه کوي، هلته د دوی ذکر کوي، تلاوت قرآن کوي، په اوداسه باندې موضوع د الله په عاجزۍ باندې ناست دی. نو هغه انسان هم لکه خالد صاحبان لکه حافظان چې الله ته عزت ورکړی دی، و هغه کسانو ته چې دوی په نیمه شپه کې حضور د الله ژړا کوي، افسوس کوي، پښیماني کوي، خپل د عمل کوشش کوي چې خدای ورته توفیق د عمل راکړي، نو دغه انسان هم باعزت انسانان دی. نو الله جل جلاله دې اول ټول قاري صاحبان ته توفیق د عمل ورکړي او توفیق د علم دې هم الله ورنصیب کړي. دغه شي چې دوی دغه قرآن ورسره راوړی دی، ذهنیت او فراست قرآن یې درکړی دی، تجوید او معنویت قرآن یې درکړی دی. الله جل جلاله دې دوی صاحبان د علم وګرځي او دغه رنګه د الله توفیق ورکړي زموږ جامعې ته و ټول امت د اسلام الله توفیق دوی ته نصیب کړي چې دوی اصحاب اللیل وګرځي، چې ډېر انسانان په خوب ګرفتار وي، دوی په حالت کې د هغه خوشحالۍ ګرفتار د خوب او دوی لکه مارولي په نیمه شپه به د حضور د الله کښېني او خپل راز و نیاز و عشق و صداقت په حضور کې د الله تقدیموي. نو الله جل جلاله دې توفیق د علم و د عمل موږ ته نصیب وګرځوي. وخت انشاءالله چې ټول کم به وي، نو ولې چې پرځه راکوله شوې ده د دې بس خپل خبرو ته به الله خاتمه ورکوو او د الله جل جلاله څخه به دې کامیابي د ټول امت اسلام غواړو. الله جل جلاله دې دا مجلس بابرکته او بفضیلته وګرځوي او الله جل جلاله دې مخلصانه په حضور کې خپل وګرځوي او موږ ته وال اسلام ته الله توفیق د علم و عمل و صداقت و معنویت بیشتر را نصیب وګرځوي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. دولة ورغنڈے سفر عمل علم شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا شیخ غلام سرور مولوی زاده صاحب چې ګلو تاسو خپل قیمتي وینا راوړل لدوی څخه و دنیا مننه کوم.